او دا چې راغلی دی چې بیا اعلان کوي چې په اسلام آباد به ورځم چې د دې صوبې وزیر اعلی صاحب څنګه مرکز سره جنګ د بجلی په خالص منافع نه کوي، څنګه مرکز سره جنګ د پښتونخوا په آئیني حقوقو نه کوي ای وزیر اعلی صاحب، څنګه اسلام آباد سره جنګ په پښتونخوا کې پروان لوډ شیډینګ نه کوي ای وزیر اعلی صاحب، څنګه اسلام آباد سره جنګ د پښتونخوا د ولس چې د کومې ګرانۍ د طوفان سره مخ دی تر هغې لپاره نه کوي. تاسو وګورئ چاړاګان دي دا مرکز د دې غریبو پښتنو په زرګونو اربه قرضدار دی، په زرګونو اربه. پنجاب ته وګورئ باوجود د دې نه چې موږ پښتنو ځوانانو ته وایي چې هندوستان زموږ دشمن دی خو تجارت یې ورسره کلاو دی، لاړ شئ لاو ورته بین الاقوامي ښار دی. نن ټیکهداران تاسو یې قرضدار یې، د سرکاري ملازمانو د تنخواګانو نه لکای غوسه وایي، په صوبه کې میګا پراجیکټ نشئ خولی، د صوبې محدود وسایل په ذاتي سیاسي بنیادونو تقسیموئ چې دا بې خونده په حکومت کې رالو. دا دلته میډیکل کالجونو کې چې دا زموږ تعلیم خپل سبجیکټو زموږ پروینشل هغه پی ایم ډي سي ختمه کړه، پی ایم سی کړه. نن یې ټوله دنیا ګواهي کوي چې په 50 لاکه او په 60 لاکه باندې د میډیکل یو سیټ خرڅي. نارې د انصاف وهئ او دوره ناانصافی په یو دور کې نه دي شوي، څوره ناانصافی او څوره کرپشن چې د پی ټي آی په دې حکومت کې وشو. ستا غږ د سریندې غوندې راویښ کړه ما له خوابه، زخمي ګلابه ستا مخ پسې را تیر شو ما له هر یو انتخابه، زخمي ګلابه را پاسه غاړه را کدام برو جوړ هلکا، را پاسه غاړه را کدام برو جوړ هلکا، باغی بابکا باغی بابکا